تازه د ویاړ او د افتخار خبر په بیگ باش کې د آسیا تر ټولو ډیر لوبغاړي افغانان دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د استرالیا په کورنۍ شلوریز کرکټ لیګ یا بیگ باش کې د آسیا له لویې وچې څخه تر ټولو ډیر لوبېدونکي لوبغاړي افغانان دي او د لومړي ځل لپاره هم تر ټولو ډیر افغان لوبغاړي په دې لیګ کې لوبېږي. مجيب الرحمن، راشد خان، محمد نبی، قیس احمد او تازه ظاهر خان د دې لیګ په 2019 کال سیالیو لپاره اخیستل شوی او په استرالیا کې به د دې لیګ په 4 مختلفو لوبډلو کې ولوبېږي. تېره ورځ د دې لیګ یوې لوبډلې برسبن هیډ اعلان وکړ چې د بهرني لوبغاړي مجيب الرحمن تر څنګ د خپلې لوبډلې لپاره د چینامین توپ اچوونکي ظاهر خان سره هم د لوبو قرارداد لاسلیک کړ. په دې لوبډله کې ټول 15 لوبغاړي لوبېږي چې 14 یې خپل استرالیایان او 2 بهرني لوبغاړي دواړه افغانان دي. هاربر توریکینز د بیگ باش هغه لوبډله ده چې قیس احمد پکې لوبېږي او قیس احمد په دې لوبډله کې د 2013 کال د بیگ باش په اخرو لوبو کې واخیستل شو. نوموړي د په 3 لوبو کې 7 وکټې ترلاسه کړې وي. راشد خان بیا د 3 کال لپاره د دې لیګ د ایډیلاید سټرایکرز لوبډلې سره لوبېږي. همداراز محمد نبی بیا د میلبورن رینجرز لوبډلې لپاره لوبېږي. بیگ باش د استرالیا د لوی وچې شلوریز کرکټ لیګ دی چې په دې لیګ کې تر ډیره د دې هیواد لوبغاړي لوبېږي. تر اوسه په بهرنیو لوبغاړو کې د یو ټیم څخه په خاص ډول بیا د آسیا د وچې د سترو لوبډلو څخه په دومره اندازه لوبغاړي نه واخیستل شوي او نه لوبول شوي. د افغانستان څخه د دې 15 لوبغاړو لوبېدل په داسې یو لیګ کې چې د نړۍ پیاوړي لوبغاړي هم نه اخیستل کېږي دا په ډاګه کوي چې افغانان په دې لوبه کې بسیاري پیاوړي دي او کولی شي ډېر زر د کرکټ قوي ټیمونه مات کړي او د کرکټ په نړۍ خپله اتلولۍ پیل کړي. باید یاد وي چې که چېرې په افغان کرکټ بورډ کې د تېر نړیوال جام په څېر پرېکړې او په ټیم کې همغږي نه و نو د هېڅ پرمختګ تمه به ځینې نه کېږي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.